ختم شم یا د دې نه زه مړم شم څه پروا نه چې خان صاحب ته څه خراش یا څه تکلیف ونه رسي یا په عمران خان زمونږ دپاره ډېر څه کړي دي دا موږ چې څه کوو موږ کم دي دا موږ چې څه کوو دا موږ اوس هم کم دي ځکه چې عمران خان دپاره غټ سپورټ پکار دی غټ شی نشته موږ د عمران خان دپاره زندګي م خپله وقف کړې ده انشاءالله او عمران خان دپاره به یو ورځ راځي انشاءالله نو موږ غرونو کې ترې د شپې 12 بجې ترې موږ هر قسم ځناور سره ټکراو شوي خو عمران خان د موږ ځان رسولی خو موږ حکومت له دا عمران خان نه دی ورکړی پورې زه عمران خان سره بیا هم دا کې ولاړو ما خو هغې نه پس چې ما خپله لات وکړو زه خوږ شوی وم ډېر زیات خطرناک لګېدلی وم نیم انشاءالله چې ژوندی متلی شم انشاءالله عمران خان له بیا هم ځان رسوم ناک وار سبار راوتی وار سبار راوتی زه ناست ډېر په تکلیف ناست یم خو الحمدلله اوس دا السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ WU فرشتو چین او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله څرنګه چې تاسو د عمران خان صاحب د ګاډي نه لیدلي چې ډېر ښه کسان راغورځېدلي وو نو په هغه کې ځینې زخمیان شوي او ځینو ته معمولي زخمونه لګېدلي وو دارنګې زه نن د عزیز خان سره موجود یم چې هغه هم د دې ګاډي نه راغورځېدلی وو او د هغه ټیسټ چې کوم وو دواړه شلېدلي وو د هغې باوجود هم هغه د عدالت طرف ته روان وم چې زما ټیسټ څه خبره نه ده که زه جنسي طور باندې ختم شم یا د دې نه زه مړم شم څه پروا نه چې خان صاحب ته څه خراش یا څه تکلیف ونه رسي یا په خان صاحب باندې څوک حمله ونه کړي د پی ډي ایم چې کومه ده چې دوی خان صاحب ونه نیسي نو نن د دوی سره خبرې کوو چې دوی په کوم هسپتال کې علاج کړی او دوی ته کله پته لګېدل چې دوی د ټیسټ چې کومه دي دا شلېدلي دي څونه خرچه په دوی باندې راغله تر اوسه پورې کومه قیادت د دوی طرف ته راغلی دی د دوی نه معلومات کړلی چې تاسو ته تکلیف شته که نشته چا دوی هسپتال ته رسولي دا ټوټل هر څه به د دوی نه تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه عزیز بھائی ښه شکر دی شکر الله اول خو دا وایي چې ستاسو تعلق د کوم ځای سره دی زه اصل کې KPK نه مې یم مومن جن ځای نه خو اوسېږو KPK کې تقریبا 22 کال شو پینډای کې اوسېږو دا د څه کارنامه کړو دومره محبت د خان صاحب سره چې د دومره تیز ګاډي نه چې دومره په تیزۍ سره روانو د هغې نه لاندې راغورځېدل بیا ټیسټ چې کوم ډېر خطرناک شی ځکه چې دې نه انسان مړ کېدی هم شي او جنسي چې کومه طاقت دی دا هم ختمېدی شي هغه هر څه دې نه کتل او بیا دې عدالت طرف ته منډې والې یاره عمران خان زمونږ دپاره ډېر څه کړي دي دا موږ چې څه کوو موږ کم دي دا موږ چې څه کوو دا موږ اوس هم کم دي ځکه چې عمران خان دپاره غټ سپورټ پکار دی انشاءالله عمران خان دپاره دا معمولي کیس دی دې نه چې انشاءالله زندګۍ نه بل غټ شی نشته موږ د عمران خان دپاره زندګي م خپله وقف کړې ده انشاءالله او عمران خان دپاره به یو ورځ راځي انشاءالله دا به دنیا ګوري چې انشاءالله عمران خان له به موږ دا زندګي وقف کوو ورکوو به عمران خان له د عمران خان صاحب د ګاډي ته څنګه رسېدلی چې ته لاړې د خان صاحب د ګاډي ته ورسې زه تللی وم 15-20 منټ نیمه ګنټه مخکې تللي وو موږ چې کله ریلي کله عمران خان یا سمدایي پوه شولې موږ ځان مخکې رسوو دا خو معمولي کیس دی دا خو موږ د عمران خان څه ټایم کې د بنیګانه کې نیو نن یو 3 کال 4 کاله مخکې خبره ده عمران خان یې نیو نو موږ غرونو کې ترې د شپې 12 بجې ترې موږ هر قسم ځناور سره ټکراو شوي خو عمران خان د موږ ځان رسولی خو موږ حکومت له دا عمران خان نه دی ورکړی انشاءالله دا معمولی کیس دی دا پوه زخمی شوی معمولی کیس دی انشاءالله چې دې نه به چې غټ دام راشي انشاءالله عمران خان سره ولاړي ځای په ځای ورسره ولاړي ته د ګاډي په کوم ځای کې ولاړو چې ته لاندې وغورځېدې د څه وجه وشوه چې تاسو لاندې راوغورځېدې عمران خان سکوټۍ دپاره سکوټي خو سره خپله واخو لکه موږ خپله سکوټي یا وامې ټایګر فورسي سکوټي دغه ټایم یو ګاډي جمپ وخوړه دا لګېدلی وو هغې نه موږ پرېوتو لاندې ست پراته وو پوه شو ځای باندې ولګېدم هر څه مې زخمي شو تقریبا 10-15 منټ پورې ما ته عمران خان سره ما زه بیا هم تللی یم چې عمران خان ته څه نقصان ونه رسي د هغې نه پس بیا ما سره یو زموږ د علاقې صدر صنوبر خان دا ما سره و منډه تللم ډېره وواله خو کار ده و هغه ټایم 112 لارې بندې وې ټوټل هر څه بلاک وو 112 والا نه ونه دې کې د فواد چودري بهي د رور هغه زه چې ولیدم د بر حالات کې ولیدم ما باندې وینې وې دا څه چل شوی دی ما دغه حساب کتاب شوی زه پوه شولې نه هغه زه ګاډي کې واچولم کمپلیکس هسپتال دی زه ورسولم او هغې نه پس ما علاج بیا شروع شو وشو څونه ټایم پس تا ته پته لګېدلی زما دومره حساس چې کومه اعضا دی یا دا ټیسټ چې کومې ته مونږ وایو پښتو کې به نوم نه اخلو ځکه چې ډېر غیر مناسبه خبره ده نو دا تا ته څونه وخت پته لګېدل و چې دا زما شلېدل دي داسې بار راوتلي دغه ټایم چې څه ټایم پرېوته ما ته محسوس شوه خو زه ما خپل ځان هېر کړ ما خپل ځان هېر کړ ما د خپل ځان دا بیم کېږي زه د عمران خان سره روان شوم منډه منډه ځای پورې ورسره لاړم خو چې حالات مې وکړه ما نه وینې روانې وې نو بس 10-15 منټ پورې زه عمران خان سره بیا هم دا کې ولاړو ما خو هغې نه پس چې ما خپله لات وکړو زه خوږ شوی وم ډېر زیات خطرناک لګېدلی وم هسپتال ته چې ته ورسېدې نو ډاکټران تا ته څه ویل چې دا په تا باندې څه چل شوی داسې چې وغورځېدې هغې تا ته بیا څه ویل بیا ته هلته اپریشن باندې څونه ټایم ولګېد څه طریقه کار وکړه څه ټایم چې لاړم هسپتال ته ورسېدم ډاکټران راغلو ډاکټرانو وکتو راپورې چا خبره دا مو وکړه چې ته عمران خان پورې ځان به دومره تنګ چې عمران خان له سات ورکړې مال عمران خان خو دا معمولي کیس دی چې د دې پوه شولې نیم انشاءالله ژوندی متلی شم انشاءالله عمران خان له بیا هم ځان رسوم
اپریشن باندې څونه ټیم ولګي تقریبا 2.5 غنټې لګېدلې دي 3.5 غنټې او شله ټیسټ خطرناک ډېر خطرناک وار سبار راوتی وار سبار راوتی ځای ناس ډېر په تکلیف ناستم خو الحمدلله اوس دایم چې اوس مې لږ گزاره کړې ټیسټونه مې دا مې کوي پټۍ مې روزانه کېږي هسپتال ته ځم ما سره سابقه پی پی 18 سره د قاضي دوست محمد امیدوار چې هغه قاضي دوست محمد هغه ما سره پوره سپورټ وکړو پوره حساب کتاب روزانه مې پټوله بوزي روزانه را سره دا کوي پوه شولې سب مالی مالتي هم را سره کوي هر څه انشاءالله هغه پورټ کوي په پنډۍ کې موږ ګورو ډېر قیادت دی شیخ رشید صاحب دی د هغې نه امیر محمود کیاني صاحب دی د هغې سره سره عمر تنویر بټ صاحب دی داسې نور کسان دي تا ته څنګه دا یو دوست محمد صاحب دا ستا ګاونډي و یا دا د سره تا تعلق و یا دا خدمت ډېر کوي چې دی صرف راغلی نور قیادت تا خو حالا نه راغلی قاضي دوست محمد زمونږ چې دی دا د عمران خان یو خاص کس دی د ډېر دا زما په شان یو پیار محبت والا کس دی د عمران خان او دو چې دی ما سره پوره سپورټ وکړو پوره مالیت یې را سره وکړم ګاډی ورسره دی تر هسپتاله پورې روزانه 5 ورځ د روزانه نن سهار یې بوتلې م راوستم پوه شولې روزانه ما سره دا کوي تعاون کوي او شیخ رشید پوه شولې چې دی زمونږ دغه پوه شولې ښه سړی دی پوه شولې زمونږ علاقې دپاره ډېر یو شاندار سړی دی ځکه چې موږ راجا بازار کې باړه مارکیټ کې مالونه لګو زمان خان صاحب حکومت چې راغلی دې سړي چې ودر راغلی موږ 4 کاله رزق خوړلی د خو په کلاو هم خوړلی چې نه غریب چا په عذاب کړی نه چا ریړۍ والا لګوتې وړي نه چا غریب عذاب ادا کړی دا الحمدلله خو چې دا 4 د کال وشو موږ باندې د رزق دروازې بندې شوي دا حکومت چې راغلی دی دوست محمد صاحب استاد سره ډېر محنت وکړو هغې سره لاړې او اراده یې هم ده چې نیکسټ الیکشن ته به ودرېږي نو په دې حالات کې به ته د هغې سره څنګه منډه ووایې یار انشاءالله چې نیم نیم انشاءالله قاضي دوست محمد سره به ولاړ یم سپورټ هم کوو منډه مو سره کوو چې څه د وس هم کېږي انشاءالله هر یو دا به کوو پی پی 18 قاضي دوست محمد امیدوار دی او انشاءالله پوره انشاءالله سپورټ به کوي ځکه چې د قاضي دوست محمد پوره علاقه کې نامه ده او هر غریب سره ما سره نه و هر غریب سړي سره پوه شولې تعاون کوي هر غریب سړي سره چې که پوه شولې اوس نن سبا ورځ کې وړه را روان دي هر غریب سړي ته پوه شولې د کارډ ورکو پوه شولې هر سړي له کارډونه ورکوي هر سړي له وړه کور ته رسوي او ښه په عزت یې وله ورکوي پوه شو د نورو ځایونو لینونه ولاړ دي وروره څوک د چا جامې شلی څوک د چا بېزتي کوي زمونږ علاقه کې د قاضي دوست محمد الله دې وله عمر ورکړي پوه شولې زمونږ دې سړي عزت وساتل څرنګه وینئ په پنډۍ کې یو پښتون الیکشن ته ودرېده قاضي دوست محمد صاحب چې د هغه تعلق هم ستاسو د علاقې سره غالبا د مومندو ایجنسۍ سره دی جی قاضي دوست محمد دپاره زمونږ حکومت دپاره دا ریکویسټ دی چې د قاضي دوست محمد یو سړي لم نه ورکړي قاضي دوست محمد زمونږ دپاره لازمي دی ځکه چې موږ د پښتنو دپاره ځکه د ټول نه اول عمران خان چې رالی زمونږ ایجنسۍ نه زمونږ محمد ایجنسي زمونږ کې پی کې امن رالی افغانستان کې امن رالی نو امن دپاره پوه شولې زمونږ دپاره یو سړی پکار دی او هغه د قاضي دوست محمد سابقه ایم پی ای امیدوار قاضي دوست محمد زمونږ دپاره لازمي پکار دی ځکه چې د پښتنو یو نشان دی څه وینئ عمران خان صاحب اعلان کړلی چې 40 ورځو کې به یا 40 ورځې به مسجد ولګي یا به 80 ولګي یا به 80 ورځې ولګي خو الیکشن به کېږي صدر صاحب هم ویل دي زمونږ چې څونه دغه دي خان صاحب ته مسجد په الیکشن کې په کم نظر باندې ګوري چې څه به کوي یہ بھی 1% یہ کہ 2% یہ کہ 3% 4% میں انشاءاللہ اکثریت سر برازی انشاءاللہ حکومت سر اور طاقت سر برا رہا انشاءاللہ میں ہاں پورا دنیا کے عالم 5 نمبر راضی ہو انشاءاللہ پوش ولے دا منگے 1 نمبر دارا بولو چې دنیا میں انشاءاللہ چې عمران خان پوش ولے چې واقعي یو مسلمان دی او د عالم اسلام مسلمان دی پاکستان نه ټول عالم اسلام د پاره پوش ولے سو ته وی دا دای چې کله پوش ولے کم دغه اقوام متحده کې چې کوم د تقریر کړو د نن تاریخ پورې په زرامان نه پاسوا ډیزل را پاسوا یا د پی ډی ایم را پاسوا یا د کنجران نه پاسوا کم تن تاریخ پورې چا بیان کړی دی الحمدلله مې زموږ د لپاره د اسلام متحده لپاره یو بیان کړی دی هغه ملکونه میش کې 2 ځله دا غونډه د اسلام لپاره زما استاد لپاره دا غونډه ضرور موږ مسلمانانی د نبی رسول الله کوم یو خبر راغله مخ کې ډال ولاړ دی زموږ مخ کې به ډال ولاړ دی ان شاء الله عمران خان لپاره به ان شاء الله دا معمولی خبره ده چې دا خو کې جان هر څه قربان اوس لږ ستا د خلیت ترازو دی ته چې موږ ګورو عجیبه غونډه کې خلیه دې جوړه کړله که ویښته دې ګورو خان صاحب په شان ته کوشش دې کړی دی ګونګریالي ویښته دې دي ستا چې د وسکوټ ته دې ګورو عجیبه غونډه کې وسکوټ دی بیا د خان صاحب دا جنډې دا دې څه کمال کړی دی دا زما یو پہچان دا کوټ او دا اخته چې دا عمران خان ما زه د وخت سره فاینم چې هغه پوه دا اخته حساب کتاب کې نه زمونږ مشران دا شاید نه پرېږدي پوه شول خو به زه ما خپل یو دغه جوړ کړی خولیا جوړه کړې ده او دا د عمران خان یو مقصد نشاني ده هر ټایم موږ سره چې کم ځای ته ځو عمران خان د ځان له سو انشاءالله پوه شول عمران خان زموږ ریډ لاین دی
ځان دې زخمی کړی دی په دې باندې اوس ټیم هم لګي روپۍ هم پې لګي کاروبار څه کوې پیسې در سره کم ځای نه راځي څنګه به دا ژوند تېرېږي یاره بس الله بس رزق الله ورکولو والا دی زما الحمدلله ته بچي دي او رزق به د راجا بازار باړه مارکېټ کې والا شان سټال مې لګولی دی خو هغه هم دا خلک موږ نه پرېږدي رزق راته نه پرېږدي مالونه رانه یو سي 50,000 او موږ د غریب سړي دپاره 50,000 روپۍ داسې دي 50 لکه نو د هغه مالونه هم رانه یو سي بیا 3 څلور ورځې بیا د ناستې بېروزګاره کور کې ناستي او پوه شو ډېر بور حالات دی زموږ دې ټایم کې دا دوايانې به ګورو د کوم هسپتال نه د علاج کړی دی په دې دې څونه خرچه راغله او دا خرچه دې خپله کړله که پی ټي آی در کړله یاره خرچه دا چې دا پوه شولې دا خو معمولي خبره ده معمولي کیسونه دا په ځان باندې کوو دا عمران خان دپاره زموږ دپاره هغه ګولۍ وخوړې 4 ګولۍ وخوړلې دي دغه نه راپرېوته کانټینر نه راپرېوته پوه شولې دنیا قرباني نه ورکړې دا معمولي خرچې دي پوه شولې خو مشکور یم د قاضي دوست محمد دا زما سره سپورټ کوي د هر قسم تعاون را سره کوي پوه شولې او انشاءالله دا معمولي خبره ده څه پیغام لرې عمران خان صاحب لره قاضي دوست محمد صاحب لره شیخ رشید صاحب لره یا چې نور کومه قیادت دي یاره زما یو خواست دی یو دلی خواهش مې چې دی پوه شولې د عمران خان سره یو ملاقات کول ځکه چې ما ډېره قرباني ورکړه ما ډېر وال خوړلي دي ما ډېر زخمونه په ځان باندې تېر کړي خو عمران خان سره پوه شولې یو ملاقات کول دي زه مهرباني ناظرین تاسو د دې خبرې واورېدې دا سرګرم کارکون دی چې همیشه د عمران خان صاحب سره ولاړ وي چې څومره جلسې وي په هغې کې به دا تاسو ته د ښکاره کېږي په خپل ځان باندې پروا نشتي ځکه چې دې نه نور غټه خبر نشي کېدلی چې ستا ټیسټ چې کوم دی چې دا شلېدلی وي او تا ته دا پته هم نه لګي چې زه زخمي یم که نه یم نور ځایونه ډېر زیات زخمي شوي د هغې باوجود هم د عدالت طرف ته منډه وایي چې خان صاحب ته څه نقصان ونه رسي نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان